آیا نړۍ د دریمې نړیوالې جګړې پر لور روانه ده؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د نړۍ اوسنۍ جګړه آیا دا د دریمې نړیوالې جګړې پیل دی؟ نن ورځ نړۍ له څو سیمه ایزو جګړو سره مخ ده چې ځینې وګړي یې د دریمې نړیوالې جګړې پیل ګڼي. په رښتیا کې دا جګړې د لویو نړیوالو لوبغاړو ترمنځ مخامخ سیالي نه ده، بلکې د څو زبرځواکونو لخوا پر بیلابیلو هیوادونو اغیزې دي. دا جګړې د نړیوالې جګړې پر ځای سیمه ایز فشارونه او سیاسي اغیزې څرګندوي. دریمه نړیواله جګړه یو احتمالي خو زیانمنونکی ګواښ. د دریمې نړیوالې جګړې خبرې ډېرې شوي دي، خو رښتیا دا دي چې که داسې جګړه پیښه شي نو ټول ستر ځواکونه به په سترو زیانونو کې ښکیل شي. اټومي وسلې، پرمختللي پوځونه او تخنیکي ټکنالوژي ټول هغه وسایل دي چې د جګړې په وخت کې د هر هیواد لپاره د درانده زیان لاملیږي. د همدې لپاره ټول لوی هیوادونه پوهیږي چې دغه ډول جګړې ګټه نه بلکې زیان رسوي. ولې د دریمې نړیوالې جګړې ویره بې بنسټه ده؟ د دریمې نړیوالې جګړې ویره یوازې سیاسي او رسنیزې خبرې دي، ځکه زبرځواکونه پوهیږي چې د دې جګړې زیانونه به هیڅ ګټه ونه لري. دا هیوادونه په ډیرو اقتصادي او پوځي راکړه او ورکړه کې ښکیل دي او ټول غواړي خپلې ګټې وساتي. که دریمه نړیواله جګړه پیښه شي نو نړۍ به له تباهۍ سره مخ شي او دا د هر هیواد لپاره د سترې ماتې په معنا ده. د اوسني وضعیت په اړه ځینې ښه نیزونه سره له دې چې نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې له جګړو سره مخ ده، خو ډیری کارپوهان پر دې باور دي چې نړیوال ځواکونه د دریمې نړیوالې جګړې پر ځای د سیمه ایزو حل لارو په لټه کې دي. د دې کړنو موخه دا ده چې د جګړې اغیزې محدودې کړي او د سترې نړیوالې جګړې مخه ونیسي. دا داسې یوه تګلاره ده چې نړۍ ته سوله او امنیت راوړي. پایله: د دریمې نړیوالې جګړې ویره مه کوئ. په پای کې ویلی شو چې د دریمې نړیوالې جګړې ویره بې ځایه ده. زبرځواکونه ټول پوهیږي چې د داسې جګړې په پایله کې به هیڅ څوک نه بریالي کیږي او ټول به خپل شیان وبایلي. موږ پر دې باور یو چې نړۍ به له دې لویو شخړو څخه ځان ژغوري او سوله او همکارۍ ته به دوام ورکوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.